د نن ورځې تازه او مهم خبر. ایران بیا د افغانستان په اړه داسې څه وویل چې طالبانو هم ورته توند ځواب ورکړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. ایران هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا فعالېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ترهګرۍ د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي زهرا ارشادي ویلي په افغانستان کې د تروریزم بیا راڅرګندېدل د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. زهرا ارشادي دا هم ویلي چې طالبان مکلف دي په افغانستان کې دننه د ډیپلوماټیکو ځایونو امنیت تامین کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو د راټولېدو په خوندي ځای بدل نه شي. میرمن ارشادي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل یو جدي اړتیا وبلله او د نړۍ له مشرانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. تر دې مخکې د پاکستان لومړي وزیر هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په څرګندو ټکو ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شوی دی. بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو په راڅرګندېدو اندېښنه ښولې او زیاته کړې ده چې دغه هیواد ډیر ژر د ترهګرو په خوندي ځاله بدلیږي. خو د طالبان حکومت بیا بار بار دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان په اړه د کره معلوماتو د لرلو لپاره باید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي څوکۍ ورکړل شي چې د نړۍ اندېښنو ته ځواب ووایي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.